والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درنو او قدرمنو دوستانو، هیله ده چې د صحت جامې په تنو لرئ. په دغه لنډ ویډیو کې به زه نن تاسو لپاره د الله جل جلاله د نعمتونو څخه پر یو ستر نعمت خبرې وکړم چې دغه نعمت زمونږ او ستاسو په ژوند کې د خوشحالۍ سبب کیږي او دا هم واقعا د خوشحالۍ نعمت ده. دا نعمت الله جل جلاله ټولو خلکو ته ورکړی ده، هیڅوک ترې مستثنا نه دي، خو بیا ځینې په قدر پوهیږي او ځینې په قدر نه پوهیږي. دا نعمت تاسې به وایئ چې دا به اوس څه وي؟ دا نعمت مور او پلار دي، والدین دي. رښتیا چې هم مور او پلار د الله جل جلاله د سترو نعمتونو څخه یو نعمت ده. آیا کله مو د مور او پلار د نعمت د شکرانه ادا کړې ده؟ آیا کله مو د الله جل جلاله د دغه ستر نعمت شکرانه ادا کړې ده؟ نو راځئ چې ورونو د دغه ستر نعمت شکرانه ادا کړو. د دې شکرانه موږ څنګه باید څه قسم ادا کړو؟ د دې شکرانه په دې توګه باندې ادا کیږي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته کامل صحت را کړی دی. هغه مورجانې دی چې ته 9 میاشتې په ګېډه کې ګرځولی، 9 میاشتې په تا باندې سختي تېره کړې ده، 9 میاشتې تا باندې لوږه تېره کړې ده، 9 میاشتې تا باندې تنده تېره کړې ده، خو ته یې ساتلی، په تا باندې ډېر پام کړی دی، په تا باندې احتیاط کړی دی، تا ته د دنیا د خوشحالېدو ټول څیزونه درکړي دي، د تا په خدمت کې درکړي دي. آیا کله مو د هغې مور او پلار خدمت کړی ده؟ آیا کله مو ورته کوم ګیلاس اوبه ایښي دي خوا کې؟ آیا کله مو ورته عزت کړی ده؟ نو راځئ چې ورونو د مور او پلار عزت وکړو، ځکه دا نه تکرارېدونکی نعمت ده. امکان لري چې نور نعمتونه تکرار شي، خو دا داسې نعمت ده چې نه تکرارېږي. حتی الله جل جلاله د دغه ستر نعمت په وړاندې فرمایلی دي چې تاسې دې دواړو ته هېڅ هم مه وایي، اوف په اندازه باندې کلمه ورته مه استعمالوئ چې دوی به تاسو نه ناراضه شي. او د مور او پلار په نارضایت کې د الله جل جلاله نارضایت پروت ده. همدارنګه پلار جان، پلار هغه ستر نعمت دی چې تا ته کړېدلی دی، تا ته سوځېدلی دی، خو ستا د مړولو لپاره، ستا د دې لباس لپاره شپه ورځ کار کوي، شپه ورځ ستړی دی. کتلی نه دي چې دا شپه ده که دا ورځ ده، خو ستا د لباس لپاره، د خوراک لپاره هر څه تیار کړي دي. نو لازمه ده په تاسو باندې چې د دغه ستر نعمت شکرانه ادا کړئ. د مور او پلار عزت وکوئ، د مور او پلار احترام وکوئ، ځکه چې دا داسې نعمت ده چې بیا به هېڅکله تکرار نشي. خیر ده که هغوی اوس مریضاني، اوس سپینګیري، له ځای جګېدلی نشي، اوبه نشي راخیستلی، د اړتیا وړ شیان نشي راخیستلی، تاسو ورسره کومک وکوئ، تاسو ورسره مرسته وکوئ، تاسو باندې ورحمیږئ، په تاسې به الله جل جلاله ورحمیږي. که چېرته ډوډۍ نشي خوړلی، په خوله کې ورته ډوډۍ ورکئ. که چېرته مریضاني، نشي جګېدلی، په شی یې کړئ، جګې کئ، مدد یې وکوئ، مرسته یې وکوئ. نو راځئ زما مسلمانانو ورونو د خپل مور او پلار عزت وکړو، د خپل مور او پلار قدر وکړو، د خپل مور او پلار احترام وکړو. هم به الله جل جلاله له موږ خوشحاله او هم به رسول الله صلی الله علیه وسلم خوشحاله. نو دغه یو لنډ ویډیو هیله ده چې خوښه شوې مو وي او هر مسلمان باندې لازمه ده چې د خپل مور او پلار احترام وکړي. ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ.